الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك زمون د دورې تفسیر القرآن دریم مبحث کی اخیری جز باندې بحث روانو امثله د تحریف معنوي د کتاب د رستمی نه مونږ دوه پیش ک چې یو هغه تحریف کوي په تعوذ کې او دویم هغه تحریف کړی دی په تسمیه کې د تسمیه په با کې او کله چې بیا الحمد ته ورکو شوی دی په سورۃ فاتحه کې الحمد ته نو ولته بیا د ځان نه تقسیمات وغیرہ کوي هغه مخکې چې کم د شرک ټاپې لګولې نو الته دا تقسیم هیرو او کله چې الحمد تراغي الف لام تراغي او د الف لام بحث تراغي نو بیا یو تقسیم او یو تفریع الته کوي خلکم دغه تفریر او چته کاغه ما سبق التم دا تفریعاتو کا دا تقسیماتو کا شرک او کفر او بدعت هغه د منځ اټومیټه کوزي په صفحه نمبر 33 کې رستمی وای لابد اولا من بیان اللام فی الحمد لابد اولا من بیان اللام فی الحمد بأنه لأي تعریف وی اول په الحمد کې د لام د بیان نه لابودی ده الحمد کې به د لام بیان مونږه کو چې دا کم لام دی د سشي د پاره دی ففيه اقوال پدې کې چند اقوال دي الاول اول قول دا دی چې انه للاستغراق الحمدلله کی الف لام استغراقی دی وعليه جمهور المفسرین او پدې باندې جمهور مفسرین ولاړ دي جمهور رائے دادا چې الف لام په الحمد کې استغراقی دی ونسبه النسفي في المدارك إلى أهل السنة ونسبه النسفي او دا قول چې الحمد کې الف لام استغراقی دی منسوب کړي دی امام نسفی فی المدارک په تفسیر مدارک کې الى اهل السنه اهل سنت ته دا قول منسوب کړي دی خلافا للمعتزله په دې مسله کې خلاف ثابت دی چاته معتزله وتا وقال ابن كثير وي الالف واللام في الحمد لاستغراق جميع اجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحديث نو لکه دا خبرې کړي چې الف لام په الحمد کې څه شی دی استغراقی دی لاندې یو اعتراض پدې نقل کوي چې واعترض علیه وی پدې اعتراض کولی شي چې ان بعض المحامد یوجد فی المخلوق ایزا په اعتراض ځان پوي کې ښه دي چې تاسو مسله ډېره ښه حل شي وی ګوره فلان مفسر وی چې الحمد کې الف لام استغراقی دی چې استغراقی شو نو سمانا تمام تعریفات تمام محامد
ټول اصناف د صفات کمالیو دا مختص دي الله پوری، خاص الله لره دي. نو اعتراض دا کیږي چې ګوره بعضی صفات بعضی محامد دا خو مخلوق کې موجود دي کنه، نو فکیف یصح الاستغراق التب الحمد کې د الف لام چې استغراق د پاره شي د استغراق معنی به څنګه صحیح شي؟ التوی ټول الله لره دي او دلته مخلوق کې بعضی محامد موجود شو، د یو بل تعریفونه کوي را کوي کنه کوي. نبی واجاب عنه البيزاوي والحقاني والماجدي وغيرهم. وی دینا علامہ بیزاوی، علامہ حقانی، علامہ ماجدی او نور علماء جواب کړي. ما هغه جواب حاصله چې حاصل لاغې دادي خاصه دي انه يقال ویل شي مثلا الحاکم عادل فمعناه خلق سوی فلانه حاکم دی فلانه عادل دی، نو کته وی چې ته خو الف لام په الحمد کې استغراقی علی او د ټول محامد مستحق ذات باری تعالی خلی، نو اس مخلوق کې د حاکمیت او د عدل او دا دغه د حمد بیانول چې فلان حاکم دی فلان عادل دی، اوس دیته ولې وای؟ وی جواب داده فمعناه ان الله تعالی جعل فيه صفه العدل، ایمانه دادا د حاکم د عادل چې الله تعالی په دې کې صفت د عدل اچولې دي. خلق وی یقال الطبيب حاذق، دا طبيب حاذق دی، نو معنی دادا ان الله تعالی اعطى له هذا الكمال، دغه د طبابت کمال الله دې طبيب ته ورکړي وي، دا معنی ده. نو چې دا خبر دا تعویلات پکې کې، نو بیا دا چې خلک وی چې فلان یعلم الغیب، هو وای کنه چې ان الله تعالی اتله علی الغیب، نو شرک ته پالته ولې لګي؟ دلته دا خبرې کې ولته دا نه کې، دلته وی چې دا عادل دا معنی ده چې الله تعالی صفت د عدل ورکړي. خو چې بیا سو کوی چې نبی غیب باندې پوي کې خو وی چې دا معنی ده چې الله تعالی اطلاع په غیب باندې ورکړي، خبره ختم شو کنه. نو ولته خو ټینګ ټینګ لګي د شرک فتوی لګي، او چې دلته د الحمد په الفلام کې راگیر شوي، نو تعویل دا کې او جواب دا کې چې فلان مفسر صاحب دا وای او فلان دا وای او فلان دا وای چې د دې معنی دا چې الله تعالی د صفت د تور کړي، ولته هم د څه وای چې الله ور کړي، د شرک خبره خطا. الکه دې مسله باندې پوه شوي، ذهنم پکارو کو کنه. الحمد کې دې مزید تفصیل چې کله کوي کنه، نو دې دا خبرم پکې کوي په صفحه نمبر همدغه 33 کې اخیری احتمال ذکر کوي چې انه للعهد الخارجي، الف لام په الحمد کې د عهد خارجي د پاره دی. وهذا القول ارجح عندي، ودا زما په نسبت باندې راجح هم دی وای، ولی لما فی نور الانوار، ځکه نور الانوار کې راغلي دي، نو خپل قدم په قدم د مقلدین او د غیر کتابونو حواله ورکې لګیا دي. او چې ته ورکې ماته د مولیانو اقوال مې پیش کوا، خبره باندې پیږي. لمولا احمد جیون په صفحه 80 کې ان الله حقیقتا للعهد الخارجي فيحمل عليه اولا ولا غیره ثانیه، ناول با الفلام په څه باندې حمل کې؟ په عهد خارجي باندې، او بیا به ثانیاً په څه حمل کې؟ استغراق او د غرنګ جنس او نور وغیرہ راواله. اذا لم يصح الحمل على العهد، چې کله په عهد باندې حمل د الفلام صحیح نوي، نو بیا په نورو حمل کوا. اولا حقیقتا با الفلام په څه باندې حمل کې؟ په عهد خارجي باندې. نو اوس راشه، اوس کچر تعالی الفلام په الحمدو کې عهدی شي، نو معهود بدی سره کم حمد وی، فالمعهود الخارجي به هو حمد الله تعالى على نفسه كما أشير إليه بقول عليه السلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وثناء الله تعالى نفسه في الوحي الجلي والخفي كليهما وطريق استنباطها. اوس طریقه د استنباط بداغي سوي، نو طریقه د استنباط درته اوس دی بیانې، ځکه دی غوځان ته مستنبط او مجتهد وای کنه. ها اوس چې باری تعالی پزان سنا ویلې ده په وحی جلی کې قران کې یا وحی خفی کې چې حدیث ده، اوس وی داغي د استنباط طریقه څه ده؟
نو هغه د اخر زمانه مجتهد سی وی ان الحمد مستعمل فی القرآن والسنه، وی حمد مستعمل له قرآن او سنت کې وسنګ مستعمل له مقارن مقارن د اوصاف سره لا محاله بذکر بعض الصفات خامخا صفات ور سره مقارن ذکر دینو وتجمع او دغه صفات جمع شوی دي تلک الصفات فی معنی الحمد په معنی د حمد کې فی کل موزن په هر یوز کې وترجع تلک الصفات او دغه صفات ودا د دې رجع کیږي الی مبدئین دو مبدأ ہوتا سوی نمبر 1 صفت التکوین ته کیږي او بریکٹ کې لیکي وی کارسازی دا تحریف دی ښا تکوین د الله تعالی صفت دی قران کریم کې راځي انما امره اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون نو کن امر تکوینی دی ورسېدل کنه مکون تکوین کون کې نو د تکوین معنی د کارسازی لیکل ده کارسازی فارسی لفظ دی کار سمول الله کارساز دی حقیقتا خلقا په اعتبار د خلق کارونه سمي مخلوق ته کارساز ویل شي کذبا په اعتبار د کسب مخلوق ته کارساز ویل شي یو کار بتانه ورانی بل بدر باندې راشي ته هغه کار باندې نه پويږي هغه ور باندې پويږي هغه به د سره سم کی کارساز شو کنه خو اسباب ولاندې شو کنه او څنګه شو لکه کسبن شو کنه زین دې په کار کوي کنه کوي د تکوین معنا کارسازی نه ده چا ویلی چې کارسازی ده علم کلام کتابونه به وګورو ځان سره ولکې د لغت او مشهور کتاب معجم الرائد معجم الرائد تراشه ابو المنتهی وګوره دلته وجه څه شو معجم الرائد کې وایي چې تکوین ویل شي اخراج الشيء من العدم الى الوجود تکوین څه ته وایي اخراج الشيء من العدم الى الوجود دا تکوین دی یو شی د عدم نه وجود تر اوستل دې ته څه وایي دې ته تکوین ویلی شي د تکوین معنی کارسازی سره مونږ وایو دا څه دی لکه تحریف دی ښه او کچرته کارسازی معنی علی سبیل تسلیم اومنم چې یره دا ز د تکوین معنی کارسازی شو نو خلقن وای کنه تکوین د باری تعالی صفت دی ازل کې ورته ثابتو او د تکوین معنی دا ده چې یو شی د عدم نه وجود تر اوستل دغه د تکوین معنی ده دا معنی د تکوین کول چې کارسازی دا د علم کلام کتابونو نه دینه شي پیش کولای ښه کستا سویات شما درته ابو المنتهی په درس کې وضاحت کړو چې یره صفات ذاتی عند العشاعره څه تعریف لري عند المعتزله څه تعریف لري او عند الماتوریدیه څه تعریف لري او بیا صفات ذاتی عند الاشاعره سودی او عند الماتوریدیه سودی هغه وضاحتونه مونږه د الله په توفیق سره کړیو کستا سویات کړي مو کنه او ورسرم صفات فعلیو کې تخلیق او ترزیق او انشاء او ایجاد او ابداع او صنع و غیر ذالک دا غټول وضاحت مونږه کړو او معناګانی هم مونږه بیان کړې وې د الله په توفیق سره او د الله په صفاتو کې یو صفت راځي فعل ویلی مو کنه ابو المنتهی صفحه نمبر 16 هغه کې وایي چې دا فعل والفعل صفه له في الازل والفعل بالفتح مصدر دا مصدر دی او په کسری سره اسم دی وها هنا وی دلته کتاب کې بالفتح فتحی سره دی
بمعنى التکوین په معنی د تکوین سره دی والتخلیق والایجاد په معنی د تخلیق او ایجاد سره دی خلق اولی کوي خلق تخلیق فعل ایجاد تکوین ابداع احداث اختراع دا ټول هم معنی الفاظ دي شرح العقائد صفحه نمبر 50 ځان سره ولیکئ شرح العقائد صفحه نمبر 50 د تکوین او د خلق او د تخلیق چې دا مترادف الفاظ دي او هم معنی الفاظ دي څه معنی کوي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود اخراج المعدوم من العدم الى الوجود د تکوین دا معنی ده کارسازی معنی چا کړی ده نه حواله شته نه آیت شته نه حدیث شته نه د صحابي قول پیش کول شته بس بریکټ کې تکوین ته لیکلي کارسازی خزه کارسازی شوم نو کارسازی سره او بویا کنه کارسازی تر کارسازی سره فرق لري باری تعالی کارساز دی حقیقتاً به اعتبار الخلق مخلوق کارساز جوړې دی شي به اعتبار الکسب خبره باندې پیږي کنه او بیا وای چې دغه صفاتو رجع دوش زونه تکیږي یو غو تک صفات التکوین ته او دویم صفات علم الغیب ته فالآن اجمع بعض الآيات والاحاديث التي فيها ذکر لفظ الحمد مع الصفات وی اوس هغه آیات او هغه احادیث ذکر کوما چاغي کی د لفظ د حمد ذکر دی خو سره د بعض صفاتو او ثم اجمع تلك الصفات او بیا دغه صفات ذکر کوم په بیان د معنی د حمد کی فعلم می پوشا انه قال الله تعالی فی اول سوره الانعام وی الله تعالی د سوره انعام په اول کې فرمایي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض دا ګوره قران کریم دی او دا سوره انعام دی دیوی الله تعالی د سوره انعام په سر کې فرمایي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون خدا غسیش الله د سورې انعام په سر کې دا او فرمایل سیدا نوز دې سوي ففي هذه الآيات په دې آیاتونو کې راغ صفت کونه تعالی د الله تعالی د صفت په ذکر شو چې خالق للسماوات والارض چې الله تعالی خالق دی د اسمانونو او د زمکی الکه تاسو ته انکار کوئ تیز وای انکار کوئ مونږ ته انکار نه کوو صحیح دا په ذکر دی خدویم جاعل الظلمات والنور جاعل په معنا د خالق د تیارو د رڼا پیدا کون کې ذات څوک دی الله تاسو ته انکار کوئ نه کلا وحش دریم خالق الانسان من طين پیدا کون کې د انسان نه د خټینا قران کې ذکر شو مونږ تاسو دین انکار کو نه کلا وحش قادوی الاجال د نیټه باندې فیصله کون کې دی وقدوا ثم قدوا اجلا مسمى انکار ته نه کوي نه کلا وحش بیا سوي متصرفا فی السماوات والارض باری تعالی تصرف کوون کې د پاسمانونو کې پزمکه کې انکار ته نه کوي نه خدا خو ورکی نشته کنه چې یاره بل څوک تصرف نشي کوله او شرک دی او صرف الله تصرف کوون کې دی نو الله تعالی تصرف کوون کې دی صرفا او خلقا ورسېږي کنه
مون خو دین انکار نه کو چې باری تعالی متصرف په سماوات او په ځمکه کې نه دی، استقلالی طور باندې په اعتبار د خلق متصرف په اسمانونو کې په ځمکه کې څوک دی؟ الله جل جلاله دی. بیا وای عالم السر والجهر وجميع الاقسام، الله تعالی عالم دی د پټیو د ښکارا او د تمام اقسابو. نو اوس ګوره تفریطه فمعنى الحمد ها هنا، ایمانه د حمد په صورت انعام کې دا شوا چې ان هذه صفات السته، دا شپږ صفات کم چې ما ذکر کا مختصه لله تعالی، دا خاص دی خدای تعالی پورې ورسېدي. نو موږ ورته وایو چې خاصه پیژنې، خاصه څه ته وایي؟ خاصه وایي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره. دې پنځو کې خدا سره زمونږه اتفاق دی ورسېدلی چې خالق د سماوات او د اردوینو الله دی یوازي، جاعل د ظلمات او د نور الله دی یوازي، خالق د انسان من طین یا الله دی یوازي، قاضی الاجال باری تعالی دی. خدا شپږم چې وی چې یاره دا پنځم چې وی متصرف په سماوات او په ځمکه کې الله تعالی دی، نو منم چې په سماوات او په ځمکه کې یوازې متصرف باری تعالی دی. خو خلقا کته وی چې د الله په اعطا سره په دې کائنات کې بل تصرف کوون کې نشتا او بل چاته تصرف ثابتول شرک دی، نو دا خبره دا تفریض تا غلطه ده. دا په سورۃ انعام کې تحریف معنوي دی. کم تحریف دی؟ زکا ځان سره حواله پرونم تاسو لیکلی و، تفسیر روح المعانی 22 جلد صفحه نمبر 36 صفحه. ان النبي صلی الله علیه وسلم حي بروحه وجسده وانه يتصرف، نبی علیہ السلام ژوندې دی په اعتبار د روح او د جسد د دواړو سره او دې تصرف کوي. نبی علیہ السلام هغه د تصرف مفسرینو ثابت کړي کنه دي ثابت کړي او ته وی چاله کا تصرف په سماوات او په ځمکه کې دا خاصه د باری تعالی ده او مقصد د دا دی چې داغه په اعطا سره هم څوک متصرف بل نشته دی ونشي کولی. نو استاد فتوی مطابق صفت خاصه د باری تعالی محمود علوسی غیر الله ته ورکه کور نه ک، نو یا هغه مشرکی یا استاد تفریق غلطی. دا سیدو کدا سینه ده ځان سره ولي کې تکشف د تنویر 41 صفحه. اور جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معنن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء کرام سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معنن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. نگورا اولیاء اللہ دی کا غیر اللہ دی دغه دی د وفات نه پس ورته تصرف ثابت کو کا ثابت نه کو، نو کدا الله په اعطا سرم د غیر الله نه تصرف دا نفی کې استقلالی او غیر استقلالی، ذاتی او عطائی هر قسم تصرف ته د باری تعالی خاصه غنی، نو دغه کفر دی. ځکه عطائی تصرف اغي ته وای چې په عطا د غیر سره بل چا ور کړی، نو الله نه خو بل فوق ذات نشته چې هغه ته تصرف عطا کړی دی. د الله تصرف خو فقط ذاتی دی، استقلالی دی، غیر عطائی دی. ورسېدل کنه د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرامو تصرفات اغي ورکه غیر مستقلی، الله ته ورکه محتاجی، هغه عطائی وی. کته عطائی او غیر استقلالی تصرفات هم نفی کې او دا د باری تعالی خاصه ګرځي، نو کفر دغه دی د باری تعالی خاصه نه ده. تصرف استقلالی ذاتی دغه د باری تعالی خاصه ده. خو دی خدا فرق نه کوي کنه، دی عام طور باندې د تصرفات نفی کوي چې څوک هم نشي کوله او نه تاسو سره فرق مانی. وقال تعالى في الانعام، او الله تعالی په سورۃ انعام 45 کې وایي فقطع دابر الذين
کټ کړي شو بیخ بنیاد جرړه د قوم اغا ظلمو چې هغه ظلم کړي والحمدلله رب العالمین او حمد دی الله رب العالمین لرا وی فقطرن الحمد بقطع دابر ایدل ته حمد یوزې شو د کټ کېدو د جرړې د کافرانو سره وی فالمعنى وی معنی دا شو ان صفته كونه قاطعا ومهلكا للمشركين الظالمين مختصه لله وی پته ولګیدا چې یاره د الله تعالی دا صفت چې قاطع دی د کټ اکون کې دی هلاکون کې دی د مشرکانو د ظالمانو نو دا صفت مختصه د باری تعالی دی نو موږ موجه د کافرانو جرړې خلقن سو کټ کې لکه باری تعالی چې داغي جرړه کټ کې څنګه کټ کې هم مرګ سره کټ کې کنه د مرګ خالق سوک دی باری تعالی خلق الموت والحیات نو قاطع او مهلک خلقن سوک دی الله جل جلاله دی او کستا دین دا مطلبی چې یرا قاطع او مهلک غیر الله ته نشي ویلې او کچا او چې یرا فلان ولی د مشرکانو جرړې کټ کی نو دا شرک دی ځکه د الله مختص صفت غیر الله ته ورکو نو زه وایم چې دا د سورته انعام 45 آیات کې ته تحریف معنوي کې مبتلا کی ځکه چې دغه د قطع او دغه د هلاکت نسبتونه قرآن او حدیث کې غیر الله ته شوي دي مجبور دیته چې فرق بکې د خلق او د کسب ګوره قرآن کریم کې سره راځي ما قطعتم من لینة وما ترکتموها فبإذن الله د سره راځي سویم سی پارا کې دي سویم کما یا سورت دی سورت حشر دی او اول رکوع ده او ګوره ورته ما قطعتم اغا چې تاسو کټ کړی دي من لینتنا د ونو د کجورنا او ترکتموها قائمتنا یا مپریخي وی ولاړی علی اصولها بی خونو باندې فباذن الله د الله په ارادي سره شوی دی د الله په اذن سره شوی دی ما قطعتم تاسو نه دی کټ کړی او که کټ کړی مې د الله په اذن هم کټ کړی دی پته لګی د الله په اذن سره قاطعین شته کنيشته دي او تاسو ویل چې قاطع دا صفت خاصه د باریتخا چې داغه پورې خاص شو نو دا باذن الله دی غیر ته ولي ور کوي الګه پوه نه شوي د قطع نسبت د الله په اذن غیر الله ته شوی کنه دی شوی او ته دا صفت مختصه د باری تعالی دی پته لګي چې قران کې تعریف معنوي کې په قران نه پیږي ګان کته په قران پوی درې تا به دا تفریق غلطه نه کوله خدویم راشه الله سوي السارق والسارقه فقطوا ايديهما غل سړی اغا چغلې کړي وی غله خزام الذي سرق والتي سرقت الف لام ورکی موصولی دي په معنا د الذي راضی مذکر کی په معنا د التي راضی مؤنث کی اغه سړی چغلې کړي دا اغه خزه چغلې کړي دا فقط او چاته خطاب دي مسلمانانو ته قاضیانو ته اوس د قط اختیار الله چاته ور کوي فقط او تاسو کټ کوي قاطعين جوړ شي کټ کوون کې جوړ شي ايديهما د لاسونو د دواړو ته قاطع صرف الله دی او دا دغه صفت مختصه دی مونږ وی چې الله چاته ور کوي هغه قاطع جوړېدل شي کنه الله وی د غل سړی لاس کټ کچلاس د کټ کو تا عربی کې سوې قاطعا کټ کوون کې او ته د الله تعالی مختص صفت دی نو مختص خو هغه ته وی چې بل چا کې نوی کنه هم د کی وی د الله تعالی مختص صفت دی خو په اعتبار د خلق پونه شول لګا استقلالی تور باندې ذاتی تور باندې اوس عطئی تور باندې غیر الله ته قاطع ویل شي کنه قران نه ثابت شو ویل شي والسارق والسارقه فقطوا ايديهما احادیثو کې د قاطع رحم
مزمت موجود دی کنه لکه دا غرنګ راځي نبی علیہ السلام وی چې واوصل من قطعک کچا دا سره خپل ولی کټ کوله او د خپل ولی کاته جوړېدو ته پی وستا کوا مشکات کتاب البر والصله راواله او دغه دقت انو سب پکې وګوره سمره ډیر راغلي دي واعفو عمن ظلمک راضی کنه راضی الک نو دا خبره خو ملاړه باطله ده اوس دا خبره چې یره ده مهلک باری تعالی دی او د هلاکت نسبت بل چاته نشي کوله نو موږ وی باری تعالی مهلک دی خدا سیدا دغه صفت دی چې کافران هلاکی ذاتی و استقلالی تور باندې نور څه اسباب د هلاکت شتا د هلاکت نسبت اسباب تکول دا شرک نی دې ته سوګدا نه وی چې یاره دا شرک دی تاسو نه تاسو کو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام وی والکذب یهلک دروغ سړی هلاکی نو هلاکون کې ذات خو باری تعالی دی کنه اوس دا دروغ ته ولې دروغ غیر الله دی فعل د عبد دی صادر دی داغه د زبان نه د هلاکت نسبت دی غیر الله ته ولې شوی دی خو سبب دی کنه ته چې وی چې د هلاکت نسبت غیر الله ته شرک دی او دا خاصه د باری تعالی ده والکذب یهلک حدیث نه جواب کشابسی نو پتہ لګی چې دا قران کریم کې په سورۃ انعام کې 45 آیات کې عبدالسلام رستمی تحریف کړي دي طالبانو پوئی گئی او بیا اعلان درا کوشا وقال تعالی خدای تعالی فرمایي فی سورۃ مومنون په سورۃ مومنون 28 آیات کې هم دې تحریف کوي ښا ځان سره ولي کوي په سورۃ مومنون آیت نمبر 28 هغه کې هم دې تحریف کوي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل الحمد او آیا چې تعریفونه لله الذي اغي الله لردي نجانا چې نجات را کو مونږ من القوم الظالمين د قوم ظالمنا وی فالمعنى معنى دا ان صفه كونه دا صفت د بودن د کېدو د چې منجیر من الشدائد چې دې منجی دې نجات ورکون کې دې د شدائدونو او تکالیفونو للناس بل الانبیاء ايضا مختصه لله تعالی دام الله تعالی پورې خاص دې آمنا وسلمنا اوس اختلاف دې کې نشتا اختلاف دی کې چرته دی چې متصرف په سماواتو کې اردوینو کې صرف باری تعالی دی باقي کې اختلاف نشته غوته چې دا کم تفریق کې چې غیر الله ته تصرف ثابتول شرک دی اختلاف په دغه ځکه دی په اعتاد الله سره بل څوک متصرف منل شرک غني اختلاف په دغه ځکه دی په دې کې اختلاف نشته چې نجات ورکون کې په سختو کې انبیاء او اولیاء او هر چاله باری تعالی دی دا خبره مسلم ده اوس اختلاف پدې کې دی چې د نجات نسبت غیر الله ته یا سبب تکول شرک دی کنه ته شرک غني زم شرک نه دی شرک ځکه نه دی حدیث پاک دی الصدق ينجي حدیث د کعب رضی الله عنه د ریاض الصالحین په حواله تاسو ویلو چې هغه رښتیا سړی ته نجات ورکوي او دروغ سړی هلاکوي را ریاض الصالحین باب الصدق دا د ریاض الصالحین دغه دواړه ځان سره ولیکي چیرې د هلاکت او د کذب نسبت غیر الله ته شوی پکار بمشي کم باب دی باب الصدق او صفحه نمبر دا 45 ها
مفید طالبین کې تاسو به ویلي چې الصدق ينجي والكذب يهلك. دې کې اوس په دغه مضمون سره لږ تلاش غواړي. دغه حدیث اوس مخې ترانغه بیا به درته ان شاء الله چرته وایم. نګوره الصدق ينجي پوښلې نسبت حدیث کې موجود دی. بیا وی چې وقال تعالی فی سورة الزمر 74 آیت وی. وقال تعالی فی سورة الزمر 74 آیات. الحمد لله الذي صدقنا وعده. اغه رب لرا حمد و ثنا دا صدقنا وعده چې موږ سره وعده رښتونی کا و اورثنا الارض او میراث کې را کوم تزمکا. فالمعنى ایمان دادا چې ان صفت کونه صادق الوعد ودا صفت د الله چې صادق الوعد دی و مورثا للارض او میراث کې ورکون کې د زمکه دی مختصه لله تعالی ودا خدای پورې خاص دی. سیول صادق الوعد صفت او میراث کې زمکه ورکول صفت چا پورې خاص دی؟ الله پورې. نګوره دا د قران د ظاهر مکمل خلاف خبره ده. دا د قران سره ټکرو ورخه ولیکي ځان سره سورته مریم. سورته مریم خلک وې دا په قران ډیر پویدل، موږ وې د سرم نه پویدلو. لیکلو سورة مریم آیت نمبر 54 شپاړسمه پارا آیت نمبر 54. وذکر فی الکتاب اسماعیل رایات کا قرآن کریم کی واقعات اسماعیل علیہ السلام. انه کان صادق الوعد اللہ و یقینا دے صادق الوعد او دسوی وی صادق الوعد صفت مختصه باری تعالی ده. دا مختصه د خاصه نه دی، خاصه پیجنې ما یوجد فيه چې الله کې موجود دی او بل چا کې نه. نو الله غو صادق الوعد اسماعیل علیہ السلام ته ویل دی کنه ترته سو وایا غیا خوري پانی خوري بوس خوري روټه غو چې خوري داسې د لیوانو خبرې نه کوي. سوي فالمعنى ان صفه كونه صادق الوعد ومورثا للارض مختصه لله تعالی. نو چې مختص وي ولید اسماعیل علیہ السلام بارک وی چې کان صادق الوعد کار کوي دا ذهن کنه کوي. په قران پویدلو د قران خلاف روانو کروانو تعجب هغه خلکو باندې چې روي قران کې خډیر مهارت دی او چې کم زیرانی سي تحریف دوکا خیانت جهالت ناپوهی. بیا وی وقال فی الجاسیه وی الله په سوره جاسیه کې وی 36 کې فلله الحمد رب السماوات والارض. الله لرحمت دې چې رب د اسمانونو د زمکو دی. فالمعنى بمعنى دادا ان صفه كونه هغه صفت د کېدو د الله چې دی مربی دی مربیا لجميع العالم. دا خو مسلمه ده بالکل مربی د ټول عالم څوک دی خو څنګه دی حقیقتا دی او خلقا دی. اوس غیر الله ته به طور مجاز مربی ویلې شي کنه بالکل ویلې شي. قرآن کریم کې راځي په سورۃ یوسف کې بی بی زلیخی د یوسف علیہ السلام نه مطالبه کا وقالت هی تلک قال معاذ الله انه ربی. انه استاد سختن یو توجیه پکې مفسرین دا ذکر کوي استاد سختن عزیز مصر ربی زما مجازی رب دی زما مربی دی زما سردار دی. خدا غرنګ ځان سره ولي کوي. قرآن کریم سورۃ یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف علیہ السلام ولي کوي 23 آیت اوملیکا
بل آیات ځان سره ولیکئ 42 نمبر آیات سورۃ یوسف علیہ السلام آیت نمبر 42 وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك ویل یوسف علیہ السلام هغه کستا چې هغه جیل کې 2 لکان ور سره او د خوب تعبیر ولد ور کړ هغه یو ته ویل ځواننا چې دی پوی و د یوسف علیہ السلام چې انه چې دا یو پکې ناج منهما نجات مندون کې دی په دې دواړو کې هغه تسوي اذكرني عند ربك لکه زما تذکرہ غستا دا غرب پوډان دی او کا باچه ورته یادول عند سیدک نو که غیر الله تا مجازی رب ویل اغم شرک شي نو یوسف علی السلام دا ولی هغه بادشاہ ته رب ویلې دی به طور مجاز که حقیقت باندې حمل کې نو ول استسوي چې یوسف علی السلام معاذ الله هغه بادشاہ خپل رب ګڼلو حقیقتا نه ورته رب ویلې الکه ذهن په کار کوي کنه کوي نو قران کریم کې ګوره دغه ده بطور مجاز د مربی او د رب نسبت غیر الله ته شوی دی شوی کنه دی شوی فکم ویلې ده کنه فکر کې سوې رب المال وای کنه وای دا رب المال بنده یادې کدا خالق یادې خو بنده یادې کنه یا مشتری یادې یا بای یادې ها نو مجازی نسبت ثابت شو که ثابت نشو نو رستمی مولا صاحب توایا ته چې وی چې په سورې جاسیه کې راغلي دي چې رب السماوات والارض خو ټیک تا کنه د اسمانونو د زمکو رب څوک دی الله بشک پدې کې خو اختلاف نشته دا کوم مسلې ته جتی اشاره کې چې غیر الله ته رب نشي ویلې مربي نشي ویلې او کچا ورته ویل شرک دی دغه ته تحریف فی الایات وایم قران بل ز اطلاق کړي غیر الله باندې درب به طور مجاز نو چې قران اطلاق کړي د قران آیاتونو کې خو به جنگ نه پیدا کوي کنه وكونه متکبرا فی السماوات والارض آمنا وسلمنا الله تعالی متکبر دی ډیر لوی دی لوی دا سره خوندم کوي پاسمانونو پزمکه کې وصفه کونه عزیزا او دې کې دا صفت امراغو جاسیه 36 کې چې الله تعالی عزیز دی وحکیم او حکیم دی نو دا صفات مختصه لله تعالی ودا خدای پورې خاص دي ګوره دو صفاتونه ورکې نور امر واست عزیز او حکیم ودا خدای پورې خاص دي موږ چې په کوم معنی الله تعالی قران کریم کې ذکر کړي په هغه معنی هغه پورې خاص دي آمنا وسلمنا اوس د عزیز په اعتبار د لغت غني معناګانی دي ولیکي ځان سره معجم الرائد عزیز راضی په معنا د محبوب نو تاسو نه تاسو کو چې عزیز کله په معنا د محبوب شو نبی له سلام د الله محبوب دی کنه دی نو عزیز ورته ویل شي کنه شي ویل چې کله اطلاق د یو مرادف او شو په غیر الله باندې هغه بل مرادف نه معنی څه شی دراته پیش کا ها عزیز راضی په معنی د شریف نو چې کله عزیز شو په معنی د شریف نبی له سلام شریف وو کنه وو ته چې وی عزیز صفت مختصه د باری تعالی دی او اطلاق غیر الله باندې بالکل نه کیږي نو تانه تاسو کوما چې کله د عزیز معنی شریف ده نبی له سلام شریف دی کنه دی عزیز راضی په معنی د مکرم په معنی د مکرم او عزیز العزیز د الله تعالی اسماء الحسنا کې مرادي څه کې راځي اسماء الحسنا کې مرادي پاره کې خو اختلاف نشته العزیز خو باری تعالی دی هغه نه څوک انکار کوي اوس دا خبره چې یره غیر الله ته العزیز ویلې شي کنه العزیز بالکل ویلې شي دلیل ځان سره ولګي قرآنی کریم سورۃ یوسف 51 آیات قرآن کریم سورۃ یوسف 51 آیات وقالت امرأة العزیز وقالت ویلا امرأة العزیز خزد عزیز ویلا د عزیز مصر د مصر د بادشاہ لقب سو عزیز مصر
او قران سوی وقالت امراه العزیز دا العزیز خزی ویله او دې سوی وی عزیز د الله تعالی پر خاص صفت دی غیر الله ته ویل شرک دی په قران پویږي نه قران آیتونه جنگي کنه جنگي قران غیر الله باندې د العزیز اطلاق کړي کنه دی کړي سورۃ یوسف راواله وقالت امراه العزیز 51 آیات سورۃ یوسف 12 پر نو دوست دا تحریف شو په قران کې کنه شو لکه